څنګه مشر کله درته ورور څنګه چل یار اخی ټیک ټاک یل کو زای طبیعت ته الحمدلله شکر گزار یم د رب العزت څخه مهرباني. تاسو نه اول سوال دا کوم کنځلو ته بنوړو سوال دا زما خبرونه ترغله کنځلې مکو زه کنځلې نه کوم نه درته ګل خان غ کوم نه بل شي سوال در نه کوم د سوال جواب برکه غینه ورسته بیا نور سوالونه سره کوم. د 007 معنا څه ده؟ دا یو ډمه ده په هغې په ځان باندې دا نامه ایښې ده بس نه ډمه خو دا هر څوک به نامه په ځان باندې ږدي. دا یوه ډمه ده لکه دا یوه ډمه ده او یو ډمه دا سوچ کې چېر لکه ګوره زه دلې وایم لکه څنګه چې زموږ د افغانستان د سیمې د نجیب فیاض چې کوم وه که نه خیال دی دلته په پښتو ډرامو کې کار کو خیال دی اوس نن سبا یې که ته په ټک ټوک باندې وګورو ځوان چې دلته به ډېرې روایتي ډرامې جوړولې موږ یا که مشرانو به پرې ډېر فخر کوو چې ډېره ښایسته یوه ښځه ده چې یو ډېر ښایسته کردار پیدا کړو پخوانو ډرامو کې به راتله هغه فحاشۍ ټایپ دا نه وه. نن سبا یې کاغې له ته وګورو نو زه وایم چې 007 باندې راشي چې هغه په دې ټک ټوک باندې کمې تاسو کولی شئ په نجیب فیض باندې تاسو خپرونه جوړه کړئ. تاسو بالکل حق لرئ ځکه د هغې په ژبه باندې تاسو پوهېږئ خپرونه پرې جوړه کړئ. موږ چې هغې کې کومه نیوکه نه لرو. نننۍ خپرونه زموږ د 007 په هکله باندې ده که ډالۍ ګټل غواړي نو 007 معنا څه ده؟ نو ما خو درته وویل که نه چې څنګه هغه یوه ډمه ده خدای پاکه معنا یې څه ده؟ دا خو صحیح ده ډمه ده دا خو موږ ته معلومه ده یا ډمه ده زه ورته ډمه نه وایم ځکه چې د دې معنی چا نه پته نشته دلته یو خبره کوم د 007 یې چاته معنی دا نه زه ورته ډمه نه وایم ځکه د هغه ویډیو ما وکتله هغه مجبوریت به لري هر هېڅوک د مجبوریت نه څوک نه راځي هغه مور له خدای دوره ژبه ورکړې ګوره تاریخ که چېرته موږ او تاسو په خپل ځان کې اصلاحات راولو په جامعه کې اصلاحات راولو باید د اصلاحات په وړاندې باندې وګرځو. ولې نو تاسو دومره ښایسته خبرې ولې نه کوئ یاره کوزۍ دله خبره کوم کوزۍ دله خبره کوم یاره دا موږ ولې یاره داسې پر یو بل باندې تنقیدونه کوو ظالمان اوس زموږ ملک افغانستان کې ظالم دغه دی الیکشن دی راځئ چې د خپل باباګانو له طالبانو له اختلافات خپرونه دوه مخه لري. تاسو د 007 په هکله باندې نه پوهېږئ خالي ډمه ورته وایي صحیح ده سوال ته مو جواب ورنکړه صحیح ما د لوي کنه وروره چې نشته لکه د دې اړو جواب چا سره شته نه وروره چا سره زه بیا له خیر سره راتلونکي خبرونه کې مغه علیشا تاسو ته مېلمانه کوم او تاسو ته بیا د 007 معنا درکې ښه مهرباني. تاسو د اشرف غني احمدزي نه ولې سوځئ؟ مونږ خو نه سوځو خو لکه یو کار بل دی هغه چې نن یو خبره کړې یم پرون دي شمال هغې په ډېره خندا راغلې وایي تاسو ما دغه کوئ وایي زه به دې دغه کوم پوه شې نور پرې ته ښه پوهې چې څه یې ویلي دي داسې معنا خو ډېرې زموږ عمران خان صاحب هم کوي موږ عمران خان صاحب وروسته نه یو راغلي زه ماته ووایه نه دي ویلي ګوره مونږ هم نه دي راغلي ګوره الکوزۍ زما خبره کې اوس بد ورځ نه دي ویلي تا ته پته نه مونږ کم سره راغلی کنځلو ته مونږ کم سره راغلی کنځلو ته مونږ که غږ کوو مونږ همیش وایو چې پښتانه مونږ که د وژنې غم کوو مونږ وایو چې پښتانه مونږ داسې نه دي ویلي چې مونږ نه وژل کېږو مونږ وایو چې مونږ هم وژل کېږو خو ستاسو نفوذ زیات ده تاسې هم وژل کېږي اوس زه تا نه وژل کېږم خو صحیح ده ته وایې چې نه وژل کېږم 420 پښتانه په کراچۍ کې ووژل شو هغه تاسو نه وایي پښتانه نه وایي نه دي وژل شوي دا دروغ دی دا خو زموږ دا خو زم د شورا شم لږ صبر طاهر داوړ کوم ځای کې مړ شوی خو تا ته به معلومات دي د نړۍ سوپر زه ته نه دغه تپوس کوم چې کوم ځای کې مړ شوی کوم ځای کې مړ شوی دا خو سوشل میډیا دا چې ټول وویلې چې دا په اسلام آباد کو بیا اسلام آباد نه راځي بیا په افغانستان کې مړی لاسته راځي بیا افغانان هغونه په سهولیت باندې د هغې جنازه کوي په مینه او محبت باندې بیرته پاکستان ته سپاري. دا وروره ما ته وګوره تاسو سره ګوره الکوزۍ ستاسو نه تعلیم دی وروره ریلي خبره وکړه زما د تعلیم په پوهنتون دې څونه دی او زه ګوره زه یو سمپلي سوال درکوم یو هلټیکلچر کې لرم یو لا کې لرم زه د حقوق د پوهنځۍ نه فارغ یم او هم د زراعت پوهنځۍ نه فارغ یم څونه کومه ډګري دی اخیستی نو زه اوس تا ته یم چې لا نه فارغ یم تو یې کومه ډګري دی اخیستی نو زه به تا ته ډګري چی وښیم زه ورته یم چې زه د حقوق پوهنځۍ او د زراعت د هلټیکلچر باغداري نه فارغ یم مهرباني. تاسو چې ګوره تاسو کې د علم او د تعلیم کمې دی وروره اشرف غني بابا ظالم تاسو وجني په تاسو دا څه چې کوي هغه د خپل ګوره هغه په خپل یو ویډیو کې ویلي هغه خپل دغه تسلیم کړی دا چې ما سره د کرسۍ د پاره زه څه نه کوم ما سره د څه کمې دی زه چې پیسه وغواړم زه اوس را پیدا کولی شم ته پیسه کوم خوانه را پیدا کولی شي تاسو راځئ تاسو ټاپه ما باندې لګوئ دا وایي چې تاسو راځئ تاسو زما حکومت ولې سوځي پاکستان ولې اشرف غني نه سوځي هلکه نو موږ به مړه غله سړی خپله ټوله ټېلوالې خبرې کوي پوه شئ تاسو ما ټېل وایي زه به دی ټېل وایم دا خو مهمه خبره ده ستاسو عمران خان چې بله ورځ راغلی او زه په خدای باندې اعتبار نه لرم اسلامي جمهوري پاکستان چا ویلي صبر شته که نه لوټماران خو پکې ګوره شته که نه خو ټول صحابه نه دي کې څه کسان داسې چې لوټماران وو د هغه چا هغه فکر د هغه فکر خبرې کړې وه هغه دا نه دی کړي چې هغه صحابه لوټماران وو خو هغه فکر خبره داسې کړې وه ښه زه ورکه راځو به بېرته بیا اصلي موضوع ته راځو ورکه هغه خبره پرېږده چې لوډماران ورته وایي چې هر شی ورته وایي هغه لږ صبر کړه خبره کوم دا اشرف غني بابا باندې اخري باندې څه چل شوی دی ولې دا وایي چې یاره ما ټېل وایي په تېر عمر زما په خاطر وایي ما تاسو ما ټېل وایي زه پوهېږم ټېل وایم دا کیسه دې اورېدلې که یاره نه دا رګوسې لیپټاپ کې راکړه یو منټ
اوس دلته راکاګم خو یوټیوب ډاک دی راوي تاسو ما ټیل وهاي او وایي زه به دوی ټیل وهم نو ښه خبره یې کړې دغې کې به کوم ګوره، 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 ګوره. خر د مالګې په سټولو څه پوهېږي ورګه اوس دلته راکاګم خر د مالګې په سټولو څه پوهېږي زه به د عمران خان ډېرې ویډیوګانې درته راوباسم خو تاسو خو داسې یاست یاره. چې د وزې دي یاره راکاګه راوکاګه راولېږه داسې د وزې یاله کارونه د میږې ما دا خلک لاندې کنځلې کوي دا خلک لاندې کنځلې کوي دی بس کنځلې کې نو مو تا خلکو ته کنځل کړي خلک به درته کوي نو خلک خو درته ګل نه ږدي لکه ما خو نه دا کړې ما خو نه دا کړې ما کړې الکو په لاس راغلی پرتوک هم در باندې باسي یاره قسم دې ټول کونیان دي سره سره خپل پرتګونه خو پوګه ګرځي دا دي که نه دي زما چا سره واده ایښې ده چې زه بد الفاظ د پښتنو په هکله نسته معلوم ما و چا سره واده ایښې ما د پېښور مشرانو سره واده ایښې چې زه پښتون ته بد الفاظ نسته نو ما خو مونږ خو نه ته مېل ما کړې کنځل کچره ما کړې ما ته یو سره پښتون ته بد الفاظ نسته معلوم که نه د پاکستان د چوکو په هکله د سیټانو په هکله د پښتنو په هکله ما سره ډېرې شجرې پرتې دي نشته کنه شنه پوه تاسو شو ډېرې ډېر شجرې عمر پرتې دي وغه اما بس کې مړه دا کنځل زه وایم راشي ظالم زه دا وایم زه دا وایم خپله. زه دا وایم ګوره الکوزی. زه دا وایم چې ګوره من الکوزی. پښتانه به جنگ له منځه لري کو په دلیل باندې خبرې وکړو زه تا ته هم 007 سمانه ته هغه یو ډمه ده اوس ما دا دلوي. ډمه په ما دلوي. افغانستان کې ده که دا ډمه په پاکستان کې ده رورا ما خو ته لوي کنه چې دا یو ډمه اوس چې هر سره د خپل ډمه ده اوس دا څنګه ډمه ده په اسلامي جمهوریت پاکستان کې دا ډمه سریام وایي چې زما تخلص 007 ده او هغه شی کارنامې خپروي رورا خپل کلچر د پاره خپل دغه لپاره دغه د ډمټوب کلچر دی دغه جاب ته دغه ذات ته دغه رورا د ډمټوب کلچر جاب ده آیا دا په اسلامي جمهوریت پاکستان کې روایت لري او ابل ورځ مولانا فضل الرحمن یو بل خبر یو بل خبر د کوم ځای یو بل خبر ابل ورځ مولانا په اسلامي ملک طاقتور په اسلام کې افغانستان دی یا پاکستان دی دا راته وایا اسلامي ملک په اسلام چې شی معنا بیس پوی نشم چې تا چی وایي یعنی تماته چې اسلامي جمهوریت پاکستان دی کنه صحیح شو د دلام چې په اسلام باندې کلک تړلې ملک او زوړ ملک پاکستان دی یا افغانستان دی افغانستان دی صحیح ده ګوره کچره ته مالو وچره پاکستان نه کافرستان دی زبې منم ځکه چې 007 ده پکې صحیح شو خو تاسو په دې افغانستان کې چې ګوره په ګراوندونو کې تاسو مخامخ زناګانې کیږي تاسو په هر ځای کې ګوره که تاسو په کابل کې لارې کوڅې وګوره منو ډکې دي که تاسو ګوره زما کته شرط په مالو سیو پیغور راکې چې راستا په پاکستان کې رامنډای ده صحیح شو لږ صبر کړه دا خبره کوم خدای پامان په دې خبره د خدای پامان تاریخه